بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو او ډیر معززو هیوادوالو، تاسو هر یو ته سلام او نیکې هیلې وړاندې کوم. لکه څرنګه چې تاسو په یاد دی، د افغانستان اسلامي جمهوریت او په ځانګړي ډول جلال المآب ولسمشر د کرونا بحران د وخت له نظره په 5 مرحلو ویشلی و. لومړی مرحله د دې بحران پر شتون اعتراف کول و. له بعده مرغه په دې مرحله کې زیات شمیر هیوادوالو حتی متاسفانه با نفوذ شخصیتونه په دې برخه کې روغتیایي او علمي لارښوونې ته له پامه وغورځول او خلکو یې غونډو ته وهڅول. او خوشبختانه په همدې حال کې د ټولنې یوې لویې برخې په خاصه ډول علمای کرامو زموږ له زړورو او متعهدو ډاکټرانو سره یوځای خلکو ته د کرونا د خطرونو په اړه خبرداری ورکړ چې زه د دوی څخه له زړه له کومې مننه کوم. دوهمه مرحله د خپرېدو و چې موږ وتوانېدو د منظمو پروګرامونو له لارې د خپرېدو لړۍ سسته کړو تر څو زموږ پر روغتیایي سیستم چې هیڅ کله د داسې بې سابقه او بې سارې او له تصور پورته بحران سره مخ شوی نه و، آني فشارونه کم شي. په دې کار تر ډیره حده بریالی شو. خو اوس له بده مرغه د هغو شمیرو له مخې چې د عامې روغتیا وزارت او د رضاکارانو له لارې موږ ته رسیږي، د دغه احصایې په اساس او په بنسټ څرګندیږي چې زموږ هیواد افغانستان د کرونا بحران اوج یا د فلاکت پړاو ته په نږدې کېدو دی. د دې ویروس منحني وضعیت هم په غټېدو او هم په لوړېدو دی. موږ ټول هغه څه ترسره کوو چې لازم دی څو د دې مخه ونیسو. په کور دننه او له هیواد څخه بهر اټکلونه او پیشبیني او علمي وړاندوینې ښیي چې افغانستان په راتلونکو 2 میاشتو کې د دې ویروس د پراخېدو له سرسامونکي حالت سره مخ شي. متاسفانه خو که ولس روغتیایي او علمي لارښوونې جدي ونیسي، له کوره بهر په خپلو چارو کې 2 متره واټن مراعات کړي، له غیر ضروري غونډو ډډه وشي او د عامې روغتیا د محترم وزارت لارښوونې جدي ونیول سي، د دې ناورین مخه نیول کیدای شي. اټکلونه او پیشبیني دا دي چې که موږ وکولی شو چې په اګست میاشت یا زمری میاشت په نیمایي کې د کرونا د خبیثه منحني ماته کړو او 4م پړاو ته چې د مبتلا کېدو د کچې ټیټوالی دی داخل شو، او زیات احتمال لري چې موږ د کال تر پای ته رسېدو پورې خپل هیواد عادي حالت ته راوګرځوو. خلک پوښتنه کوي او برحقه پوښتنه کوي چې دا قیودات په تر کله وي، دا زړه تنګوالی تر کومه وخته؟ ځواب ساده دی. د قیوداتو او خدای مکړه په ډله ایزه توګه د وژل کېدو ترمنځ باید یوه لاره غوره کړو. موږ پوهیږو د ګرز بندیز په سمه توګه نه مراعات کیږي او هڅه هم نه کوو چې د پولیس له لارې یا د زور په کار اخیستو دا کار عملی شي. زموږ غوښتنه او هیله دا ده چې په ټولنیز، فرهنګي، دودیز او ولسي ځواک سره د کرونا پر ضد مبارزه وکړو. د بحران د پراخېدل او غټېدل د ټولنې د هر وګړي په چلند او رفتار پورې تړاو لري. د دې بحران پر اقتصادي اړخ موږ شپه او ورځ کار کوو. ټاکل شوې ده چې تر راتلونکو 100 اونیو پورې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د بیرنیو مرستو په لړ کې د کار په بدل کې د پیسو او د خوراکي موادو د بستو د ویش پروسه پیل شي. د دې ترڅنګ تاسو پوهیږئ چې موږ د سترو پروژو کار بند کړی نه دی تر څو ولس د دې بحران له اقتصادي زیانونو په امان کې وي.
ټوله نړۍ له دې بحران سره او لاس او ګریوان ده. هغه هیوادونه که ډېر لوړ امکانات هم لري د دې بحران په یو ډول له ډولونو په یو مرحله کې وارخطا شوي دي. موږ د پروګرامونو د طرح کولو له نظره منظم عمل کړی او په راتلونکي هم کوو، خو متاسفانه د امکانات له اړخه زیات محدودیتونه لرو چې د تیرو جګړو د بد حالت او د بدو بې پروایي او میراث ده. زه یو ځل بیا د افغانستان د ټول اسلامي جمهوریت دولت په استازیتوب له خپل ډاکټران او صحیه کارمندانو څخه مننه کوم، د زړه له کومې مننه کوم او له تاسو له هر یوه څخه غواړم چې حوصله او زغم مو وساتئ، خپل او د خپل کورنۍ روغتیا ته پاملرنه وکړئ، د روغتیا د وزارت لارښوونې جدي ونیسئ او د کرونا په مهار او ماتولو کې په ګډه مبارزه وکړو. پر طالبان غږ کوم چې د خلکو له وژلو چې یو ذلت او جنایت دی لاس واخلي او بشر دوستانه او افغان دوستانه اوربند ته غاړه کږدي. سرلوړی دې وي افغانستان.